السلام علیکم. یو ځلې بیا هرکلی ملګرو تاسو ما ویلي چې د ګانې باره کې به زه تاسو ته او د ګرانۍ باره کې به زه تاسو ته وایم چې ما د دې دپاره څه راوړي دي، نو زه هم ویم چې زه د خپل زړه دا بړاس وباسمه. درزن بچوله ګټم سهر ماښام، وی وی د شپې دردونه کوي هر یوندام، وی وی درزن بچوله ګټم سهر ماښام، وی وی د شپې دردونه کوي هر یوندام، وی وی شپږ مې دینونه خلکه شپږ مې زامنه، پردو بوجو مې یوړه دم لا سرمانه، سهار د کور راځم ماښام، وی وی د شپې دردونه کوي هر یوندام، وی وی څوک وی بوټان مې نشته څوک وی چپاړې، د چا د سټو باسم یو څو توتړې، خدایه د ډېرو بچو خراب انجام، وی وی د شپې دردونه کوي هر یوندام، وی وی ډېرو بچو د لاسه خانې شو ستړې، دی په ژوندونې خلکه د قبر ماړې، ترېنه جوړ شوی خلکه د اردو لام، وی وی د شپې دردونه کوي هر یوندام، وی وی تپوس هم نه کې ولې نه خانې کاکا ما راغوښتې ته د خبرو دپاره، ته زمونږ مشر یې، ته زمونږ قدردان یې. دا ټیم کې ملګرو څوک زموږ اواز اوري که په لرو بري او که په هر ځای باندې ملګرو هغه که د پولیس والی که د فوج والی که د ایپسي والی که د رینجر والی ملګرو کله هم که تاسو ګورئ چې موږ په کور کې په داسې ډاډه زړه باندې خوب کوو، نو هغه په یو وجه باندې هغه زموږ په کور کې مشران داسې موږ بس لالا شته دی که نه، نو دغه شان ویم دا په دې یخه یخنۍ کې چې کوم پولیس والا ولاړ دی، کوم د ټریفک والا ولاړ دی، کوم پوجان روریان چې کوم زموږ په دې تورو غرونو کې ولاړ دي، زموږ د محافظ زموږ د حفاظت دپاره ولاړ دي ملګرو. هغوی ټولو ته زه سلام او زما اواز یې هغوی ته چې کوم ورسي ای بچه زما ورته وایه که نه داسې یوازې مې ورته مه پرېږده. ټیک ده ملګرو، تاسو راتلی شئ په ټلیفون نمبر باندې 6515 باندې ستاسو په انتظار. پروګرام کې ما داسې یو میسج راوړی و ستاسو دپاره چې هر یو کس کومه لکه څوک وایي ګراني داسې، څوک ګرانې پې جامې لي، څوک وایي موږ ارزانې لو، څوک داسې څوک هغسې. نو ملګرو داسې دې دپاره ما یو داسې نظم شان راوړی و چې هغه د ګرانۍ مطابق دی. ګراني ملګرو په دې باندې جوړېږي لکه کله موږ ډېر زیات ماشومان ګڼ را ګڼ شي، نو بیا هم فضول خرچیانې ډېرې زیاتې کېږي، خو موږ ځو د ټلیفون یو طرف ته بیا راځو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک او د کوم ځای نه؟ اصغر د ابازو نه. پروګرام کې ورته هرکلی. پروګرام څنګه دی اصغر بھائی؟ پروګرام کې ما یو ټاپک راوړی و د رسم و رواج په حواله سره، نو هغې باره کې که څه ویل غواړئ؟ او اصغر بھائی که چاته سلامونه کې تا ته خوب درځي ولې؟ ښه پروګرام کې که چاته سلام لیږل غواړئ؟ سپین سپوږمۍ وایه اشنا بچرته وینا، ګونګې شوې ولې نه وایې حالونه. دا یې وه یاره ماته په خپله هم پته نه لګي چې دا د چا اواز و، خو که دا چا اواز ډېر زیات زبردست و، زه به تپوس صابر بھائی نه وکړم چې دا د چا اواز دی، بې پته ستو ویم. صحیح ده که نه؟ تا ته به زه بیا ویم. صحیح ده؟ دا و موږ سره اصغر د اوازونه یا بچه دا چې دې په اوړي کې رنګ کړی وی نو موږ له به دې لږه مونه مور سره وړی وي.
ملګرو د ما چې کوم ټاپک راوړی ما یو داسې ښایسته غونډه کې غزل ګانه راوړې وه چې هغه زه تاسو ته اول وویم که نه اول یې درته واورم خو زه اول به یې در باندې واورم بیا به تاسو ته هغه زه ګانه وویم صحیح ده که نه دا اوس تاسو دپاره تاسو به تقریبا په دې ګانه باندې پوه شوي وئ چې په دې کې ما کوم ټاپک کوم میسج کوم څه تاسو ته وویلې نو یقینا چې ستاسو غوږونو ته به در رسېدلي او دا لا د خوب ټیم نه دی رابیغ شي ټلیفون نمبر باندې شي چې 515093 باندې پروګرام کې ملګرو تاسو ټلیفون شاملوم او ټلیفون به تاسو انیری چې موږ تاسو خبرې په همدغه شان ټاپک کول غواړي یا کده قشان یو خپل غونډه کې نظم ورپسې چا جوړ کړي نو بالکل راتلی شي په ټلیفون باندې 6515 باندې یو بچه وخت دې راسه یو واده کړی و تا چې ویل زه به دغه خبرې کوم او دا به کوم هغه کوم تا خو راته یوه خبره م ونه کړله السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یو بچه قسمت کې به نه وګینې ما خو ورته ډېرې پیرې د سلام سلام وکړو زه بل څوک ګورم السلام علیکم دا تا اوس هم ساتلی که څه د ریډیو اواز په مزه کوي څوک د کوم ځای نه څوک سپنا پروګرام کې د هرکلی وي ویشې ویل ویشې پروګرام والې څه به څه ویل غواړئ دا بسې ګپي او ټاپک حوالې سره به څه ویل غواړئ وختي عظما خو ورجګې مې خبرې کولې نو ډېرې زبردستې خپل ځان چې کوم دی په چاړو والو هغه دغه یې وکړلې که نه ځان غیبت یې وکړو لکه چې موږ داسې کوو موږ هغسې کوو نو تاسو به څه ویل غواړئ یا بچه دا نظم دی واورېدو دی کې تاسو سبق زده نه کو جی یا بچه دا من کوم بوډاګا شو خو 105 کال عمر هم شو که نه اوس دې وخت کې بیا مې واورېد ستا اواز هغه تاسو دا لوبې مې دا قرنګې ورانې کړې او دا مې اوس د کتاره دې کېمه وه او بېل یم کوم یاره دې کېمه وه ښه خور پروګرام ښایسته دی پروګرام ښایسته دی خاني کاکا ته که څه ویل غواړئ یا بچه موږ ته پکې څوک څه نه وایي بس پرېږدی ځه یا بچه دا موږ دوه کسان دلته ناست دي تا به هغه خبرې کولې دا مازن مستې دا پروګرام کوي ما یادوي که نه ستاسو څه نوم یاد کړو ډېره مننه خور پروګرام کې د شاملېدو ستا ډېره مننه ته به بیا به م انشاءالله ټلیفون کې بیا به م راځې بیا به م راځې دا بعضې چې کوم وي نو هغه میوټ والي که نه چپ لیسنر نو هغه هم ډېر مزه کوي بالښت خوا کې ځان ته ریډیو یا په هینډ فري وغیره باندې موبایل او پروګرام اوري د هغوی یو جهان مننه او څوک چې رینګ کوي د هغوی هم یو جهان مننه یا بچه یا بچه دا ښایسته او بدرنګ دی که پکې یاد یې کې دا کریمان وریمان لګوي نو بس بیا به هر څه ټیکي دغه شان ملګرو دا څومره چې ټلیفون کال ځي نو ډېر زاړه زاړه دا پکې وګوره وایي زه وړه ماشوم ما به د خاني کاکا پروګرام ورته ګورو چې بل څوک دې موږ سره په ټلیفون لاین باندې السلام علیکم یا بچه ته ما ته بچه وی که دین مسیح ته مې بچه وی از مانه مشر یې که کشر یا
څوک او د کوم ځای نه؟ قادر خان د کوم ځای نه؟ پروګرام کې درته هرکلی وایو. بالکل قادر خان بھائی که د اخلاقو مطابقي نو بالکل تاسو ویلی شي. اخلاقو مطابق بالکل ویلی شي. څنګه ګرانې د ارزانېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه دا څنګه ګرانې د ارزانېږي نه دا د ټماټر په سر ختلې دي د اړو د سره راکوزېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه ارزانېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه دغه وخت دغه شکایت لري دغه وخت دغه شکایت لري دغه د بجلی پیسې کمیږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه دلته ګرانې د ارزانېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه او دغه کسان دغه شکایت لري دغه کسان دغه شکایت لري دا د قربانۍ وخت ختمېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه تاسو ګرانې د ارزانېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه جیب په کمیس کې راټینګېږي نه وایي داور خان چې زه به لاړ شم وای دا وخت چې د بلار شمتي دلته مې په قدر څه پوهېږي نه جیب مې په کمیس کې راټینګېږي نه ډېره مننه د دې ښایسته غونډه کې نظم موږ سره د شیر کولو. دا ملګرو د عمردان نه قادر خان تقریبا د ده په دې اواز کې ماته د احمد خان بابا هغه دغه ریا شو د یروسلم ورانه کې رو تېر شو باد زخم د اشنا د یادګارم. دغه شان ډېر زیات زبردست اواز او شاملو په پروګرام کې یو غانا. بیا راځو پروګرام ته. السلام علیکم. یو ځلې بیا هرکلی ملګرو په دې توره شپه تقریبا ټیم موږ سره پوره 14 منټه وخت پاتې دی پروګرام کې. پروګرام کې تاسو اوس هم راتلی شئ په ټلیفون نمبر باندې چې 515093 باندې 6515 باندې ملګرو تاسو راتلی شئ خپل رور آر جې خانه دل کوچکوال سره. السلام علیکم. السلام علیکم. دا ټلیفون لاین چې کوم دی موږ سره ډراپ شو. موږ سره د اوتمانزونه بهار علي صاحبونو بهار علي صاحب ډېره زیاته مننه په پروګرام کې د ګډون کولو. بهار علي یو میسج چې موږ ته کوم پرېښودلو نو ستاسو ډېره مننه چې په پروګرام کې موږ سره غلطۍ نه روباسئ. بهار علي وایي چې په پروګرام کې څوک هم ګډون کوي علاوه د جنکو نه نو هغه دې خپل په بدل نوم باندې نه راځي. لکه یو سړی یو ځل ټلیفون وکړي بیا په دوباره باندې په بدل نوم باندې راځي نو داسې مناسب خبره نه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. څوک او د کوم ځای نه؟ څوک؟ نصرت نه څوک؟ آصف خان پروګرام کې هرکلی وایو. او چاته؟ بل کاکا ته هم هرکلی وایو. ای بچه را دې خوښه چې په دې تندې د اردو لام جوړ کړم. جی بالکل جی پروګرام حواله سره تاسو ول غواړئ. پروګرام کې ما یو ټاپک راوړی د پیشن مطابق د ګرانۍ مطابق د رسم و رواج مطابق تاسو په اسم ونویلې ولې نه جی رسم و رواج ولې نه وی جی ګرانیم وی ګرانۍ باره کې خبره کوي دا نو ګرانیم شته ولې نه ډېره زیاته ده جی
حد نه زیاته شو بس خدای دې خیر کړي. امین. پروګرام کې چاته سلام لېږل غواړي؟ او تاسو ته سلام کوم جی آیات ګل تعالی تاسو ته کوم د هغه د طرفه مو وعلیکم سلام کوم. ای بچه ما ته په یو لاس هم قبول دی په دوه لاسه کېږه مه د لاس نه به دې موبایل پرېوځي. جی بالکل ورنه ستاسو سلام بالکل حیات ګل تعالی شکه چېرته دې ټیم کې پروګرام اوري نو هغه به سلام اخیستی. تاسو دې یو خبره بالکل داسې ډېر زیات کېږي چې سړی ټلیفون وکړي بیا دې په بل نوم باندې راشي. نو دا خبره موږ ته چې کوم دی بهار علي د عثمانزو نه مخې ته راوړله چې کوم یو کس یو ځل ټلیفون وکړي خیر دی هغوی کس پرې نه خفه کېږي کوم کسان چې ټلیفون کوي په دویم ځل هر یو کس یو څلور پنځه پیرې خو زما پروګرام ته راشي زه په چا باندې نه خفه کېږم چې تا په دویم ځل باندې رنګ وکړو یا په څلورم ځل دې رنګ وکړو خیر دی دا پروا نشته دی خو په خپل نوم باندې راتګ پکار دی. لیډیز ته اجازت ته چې غاړو له خپل نوم اخلي نه په نیک نیم باندې خیر راتلی شي خو سړو ته په عمده خبره نشته دی که نه. او ډېره مننه اسف د نساتې نه لوی الله فامان دا و موږ سره اسف د نساتې نه په ټاپک حواله باندې خبرې نه کولې خو بس صرف زما د ها سره ها شامل کو. ای بچه دا خو دی چې په دې توره شپه درته ټلیفون وکړو زه ګورم چې اوس وخت ته دا پیری ما ته پرېږده. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. څوک او د کوم ځای نه؟ خان افضل صاحب ډېره مننه ستا او د خان بابا چې تاسو نن ډېر ښایسته پروګرام لوی شي بچه په ما ګرانه لوی شي او د هغه ټولو مینهوالو یو جهان مننه چې تاسو نن پروګرام کې شرکت وکړو بس لږې شېبې پاتې او بل باقي پروګرام بس د اجازت راکوو زه کېږو روان پروګرام لپاره دی تاسو ژوندی لره مکمل شاه ماما یم. مکمل شاه ماما تا پروګرام کې په ټاپک حواله باندې سوی د تخته مو نو په ټاپک باندې خو دا به مو ویم کنه چې هر څه ډېر ډېر دي هر څه ډېر ډېر دي خو دا وي چې مطلب دی مینه وشیندو مینه وکړو د مطالبت وکړو باقي چې پیسې را سره یې که نه نو دا پیسې چا نه دي وړي مونږ چې مړه شو نو په کفن کې یو واحد کفن دی چې جیب نشته دی خو داسې نه کوو چې مونږ قرضونه والو د یو قسم دپاره رواج په خوشحالو دپاره هغه بیا قرضونه پسې دروازې وایي چې شا به هغه قرض راوړو په هغه جامو په دار او په کالي به څه وکړو چې الله چاله څه ورکړي دي نو بې قدرۍ سړی نه استعمالوي په قدر والي موټلار نه پرې والي او غریبانانو له ورکړي ګاونډیانو له ورکړي نو دا دنیا را دا پاتې ده الله چې خان افضل صاحب چا نه راوړي کور ته بالکل مکمل شاه ماما چا هم چا سره نه راوړي دوه لاسه دوه خپې به دې ځي مکمل شاه ماما پروګرام دې سر نه اورېدلی وو چې وخت تېر شي بس په ژوند کې لږې ورځې ژوندون دی خدای کوي کتل به ختم شي خو به 25 دسمبر ورداخلېږم ساګانو وکړو په دې زندګۍ پوه نه شوم چې هغه ماشومۍ نه اوسه پورې څونه وختونه شو او څونه کیسې کړې دغه وخت چې روان دی ژوند مړېږي نه په عمر کېږي نه په سوال هغه یو مکمل شاه ماما پروګرام دې سر نه اورېدلی و که نه پروګرام خو چې تا راځې تا سلام واچولو خبرې اترې دې وکړې تا زېګاره به پېښ کوم بیا به ټاپک راوړم بیا پکې خاص ټاپک راوړو د ګرانۍ په باره کې دې سره ماله نن زه ډېر زیاتې واز یم حیات ګل مس کوم که نه پروګرام زما څنګه روان دی یو خبره ته کومه کنه ډېره موده پسته ځان له پروګرام وکړو دا 2-3 پروګرامونه خو دې کمباین کړو ماشاءالله ډېر ښه ډېر زه به دې ښایسته تا لږ دا در کوم صابر جان لرې ورکړو جی مهرباني دلته مینهوالو پکې ستایي ملکې مینهوالو تاسو ښه اوږه په اوږه ودرېدلو بالکل او بس د چا خبره چې आवाज به کېږي او جا به ولې چې دنیا ده که نه بالکل آواز لګېږي ډېره مننه دا ستاسو غوږونه ښایسته دي ځکه زما دا بدرنګه اوس په تاسو باندې ښه لګي او بل خان بابا خبرې مې خوښې دي او بس خدای ای بچه لوی سړی چې به زه خو په مالوچو کې خوناسته یم او مې کې راته په بلستن کې پټ کړی کله کله پکې خبرې وکړم کې دوی مې ورته نه پرېږدي صابر خان لاله کمال دې خان لاله ګر چې دا ګوره البابا راغلی دی په دې توره شپه باندې د ګیرې په دې پکې موږ سره مالوچو کې بند کړی بالکل کار مګر مچیان در باندې ښکلې وخت
یا 200 باندې کړو. ډیره مننه مکمل شاه ماما پروګرام کې د شاملېدو. ما غواړم به دا یو مینه ورکوم ټول سوال کوم چې بس چې ارزه کې چې خدای ګلدار لره الله مخاطبات لره په ژوند ډېر قیمتي دی او د خپل مور پلار ډېر قدر وکړي او ډېر عزت احترام وکړي او دا ژوند بیا نه دا مور پلار نه راځي هر څه به بیا راشي خو داسې بیا نه راځي زما دي کلونه دي او که څونه کاله راځي هغه ټول سره خدای په امان مخ ډیره مننه مکمل شاه ماما صابر جان ته چې کوم ډیر سپیشل سلام او د هغه ډیر تعریف وکړو. یقینا مکمل شاه ماما صابر تاسو आवाज واوریدلو هغه ډیر ست مسکه کېدلو. السلام علیکم. کله کله به دا چانه کیږي چې اکثر په بیجیم کې خبره شروع کوم آیات ګل خو په بال لګیلې پته نه چې په فوټبال لګیلې په سبا لګیلې لږ ساعت تقریبا 8 منټه موږ تاسو ترمنځ پاتې دي. ګورم چې بده کې ما یو څو ټلیفون کالران شامل شي بیا غواړم اجازه تاسو هم خوب ته پرېدم او بخپل هم زم خپل خوب لا صرف 2 ټلیفون به اخلم په ټلیفون چې 515593 باندې 6515 باندې ملګرو تاسو یو 2 ټلیفون اخلم باقي به اجازه غواړم. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه شان دی پکې کله کېږي ملګرو ټلیفون نن زیات تر لاینز چې کوم دی هغه ډراپ کېږي پته نه لري څه وجه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او د کوم ځای نه؟ ملک صاحب خبرې کوم نه لیکو تل پروګرام دی په کل بدل جی ډېره مننه. ډېر زبردست پروګرام دی لو خاص کر خبرونه او د کومې غانو چې کوم لزمونه جوړ کړو ډېر زبردست ډېر کله پروګرام یې وچلولو. ډېره مننه ملک صاحب. او صابر صاحب سلامونه او دعاګانې کوم. صابر تاسو خبرې بالکل اوري ما سره خواږه دي خاندي را خاندي ته. خو یو ورځ دی چې جی جی ملک ارشاد صاحب ډېر په معذرت سره ستویم پته نه لګي چې لاین ولې ډراپ شو ما په خپله باندې نه دی ډراپ کړی تاسو بیا هم ټرای کولی شئ راتلی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درېمه پیره ملک ارشاد. ملک ارشاد صاحب ډېره مننه. ما ګوتې نه وروړې په خپله ډراپ شو. اشکانه لالوینه دا بیجیم یادې او کنه خو ګانا شپکې یو بچه ګانا به درته کومه د عاشقانه لالوینه خو ګوره بیا به مې ډوکې تاو کوي نو بیا خو ورته ځم تاوېږم په دې زړو ډوکو باندې. خو مونږ هم بس خلک دې کنه په سندل نم ځان ساتو. بالکل اخیری غانا به چې کوم دی نو ملک ارشاد صاحب بابا تاسو یې صابر ما کیوشیټ ته راواچوله عاشقانه لالوینه دا به تاسو بالکل یې ډېره مننه. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ اسلام باندې خبرې کوم نو تاسو ډېر سلامونه او پروګرام ډېر ډېر مزدار شوی. ډېره مننه دا تاسو مزیدار شوي وایي زما پروګرام نه دی مزیدار. څنګه به چې څه دې راته ویلې په غوږونو لږ دروند شوی یم. مستا اول پکې ډېر مزدار راځي خو تعالی شاه صاحب پکې هم نشتلی چې چېرته تللی دی. بچې دې سات کې راته مخې ته مه کوه ویم ډېره غوسه راله راځي. او کنه نه پروګرام خو نه لري تاسو نه لري خو تاسو دا بيځاګي پروګرام نه لري نو جی وایي چې کوشش کوم پرونی هم مرکه په تاسو کوشش کړو خو لکه مرګري ډېر زیات راځي نو ډېر راځي نو ها په نمبر نه ملایي.
او تاسو پروګرام ماشاءالله ډېر ښکلی دی او بل دا چې تاسو په دې پروګرام کې یو ځل داسې پروګرام کېدو چې پیریان به پکې راتله. څه به پکې راتله؟ پیریان به پکې راتله او پیریان ماماګانو دې به د پیریانو ماماګانو دا کاکا ډېر یېرېدو. ای بچه بس وختونه دي تېرېږي، اوس چا بدم کړی یم، سخت تعویض به یې راله کړی، اوس ډېر ښه شوی یم. مخکې به تاسو ډېر یېرېدئ. ای بچه بس ځواني وه که نه نو نو اوس خو دغه شو تاسو ته نه اوس خو صحیح ماشاءالله. اسرار بچه پروګرام کې صرف 4 منټه پاتې دي، که چاته سلام لیږل غواړئ ستاسو ټلیفون ما سره اخري کال دی. تعالی شاه صاحب ته هم ډېر سلامونه یم، تاسو ته هم ډېر سلامونه یم. ځکه ډېر موده په تاسو دې چینل ته راغلئ 12 کاله بعد و که نه. بلکل او بیا تاسو دا ملګری چې دی بیا دا اواز مو واورېدو ډېر ښکلی و. ای بچه بس دغه شان دي، دا تاسو ښه وه چې دا زما بدرنګه وه در باندې ښه لګي. یاره چې ډېر را باندې ښه لګي او ماشاءالله. او دا خو زنګ اواز دی، داسې نه چې بوډا اواز دی، دا خو د بوډاګانو اواز نه دی. ای بچه بس موږ به ورته چېرته ځوان ګولۍ خوړلې، خو بس دا بنمسۍ مې ځان سره په ډوډوګي باندې راولي او دلته مې وارتی. اسرار بچه پروګرام ملګري زه به چاته سلام وایم، خو زما یو تعالی شاه دی، یو زموږ علي بابا و. علي بابا خو ماشاءالله پته نه لګي چې فکر وشو نه راځي پروګرام نه. علي بابا ته هم ستاسو سلام ورسېدو، یادګل تعالی شاه ته هم ورسېد. اسرار بچه پروګرام کې د ګډون کولو ډېره مننه. زما د طرفه سلامونه قبول کړئ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا موږ سره اخیری کالر د پروګرام و. ای بچې زه به درنه اجازت والم او ته به اورېدونکو ته خپله مخه ښه ووایه. ای بچو چرته یې هر ځای کې یو پروګرام هم اورېدلی، که په چا باندې ښه هم لګېدلي هغه په خپله ښه دي، که په چا باندې بد لګېدلي هغه هم په خپله ښه دي. زما څه خبره چاته ګډه وډه اورېدلي نو بس د هغې په 2 لاسي باندې معافي درنه غواړم. شپه هم په خیر تر بله پروګرامه انشاءالله بیا به راځو. ملګرو خاني کاکا خو واغېستو اجازت، ټیمونه داسې راغلي دي، وخت داسې شوی دی چې پوره 2 منټه موږ سره سټوډیو په غړو کې د اجازت د اخیستو. ملګرو په پروګرام کې که څه قسمه غلطي مانې شوي، انسان دی، انسان نه غلطي کېږي او زه په 2 لاسي باندې ستاسو نه معافي غواړم. د چم ګاونډ ولس پولیس د کم د فوج والی، کم د آرمي والی، کم د بلټ والی، نو هغه ټولو ته په 2 لاسي باندې سلام چې هغه موږ محافظ دي، دا ټایم کې زموږ خیال ساتي، په دې تورو غرونو کې ناستې دي. ملګرو د ګاونډیانو د خپلو مور پلار خویندرونو ډېر زیات خیال وساتئ. په تیره باندې د خپلې مور دومره خیال وساتئ چې د هغې نه د خپل ځان ورک کړي، چې هغه مور وایي چې هغه بچیه دا ته ما سره څومره مینه کوي، چې د چا میندې نه هغوی ته د مور د قدر پته ده، چې د چا مور نه هغه ته د قدر پته ده، د چا هغه بې قدره دي. ملګرو د خپلو میندو دومره مینه وکړئ، دومره خلک وایي چې د مور د خپو لاندې جنت دی، نو دا داسې رښتیا نه دی چې د خپو لاندې جنت دی. د هغې خدمت وکړئ، د هغې خیال وساتئ، د هغې سره دومره مینه وکړئ چې تاسو جنت ته ورسئ. د مور مخ ته یو ځل کتل چې کوم دي نو هغه خانه کعبې ته کتل دي. ملګرو تاسو وایئ چې موږ حج له نشو تللی، عمرې له نشو تللی، نو بس صرف دومره وکړئ، یو ځل خپل مور مخ ته وګورئ. زه په جذبه کې نه راځم، زه دې ټایم کې خپلې بیبي خپل ټولو بیګانو ته چې څومره زما میندې دي، څومره زما خویندې دي، هغوی ته چې تاسو د خپل مور مخ ته یو نظر صرف وګورئ، لکه تاسو چې خانه کعبې ته وکتل. ملګرو تاسو ته هر څه نږدې دي. ملګرو د خپلې مور ډېر زیات خیال ساتئ. بیبي ته سلام، په 2 لاسي سلام. در بله پروګرام هم غواړم اجازت ملګرو، که په څه قسمه غلطۍ مانې شوي نو هغې زه غواړم معافي. نو خلک خپل ورور وړوکی چې کومې هغه خامخا معاف کړي چې څه قسمه غلطۍ نه ترې شوي، نو د لوی الله په نامه م سپارمه. تر بله پروګرام شپه مو په خیر. پاکستان زنده باد.